قدرمن اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. هیله ده چې تاسې ښه وئ. درنو اوریدونکو، سعید جواد درته د نیکه ناول په 5مه برخه کې ښه راغلاست وایم. تیر کې تاسې د دغه ناول په 4مه برخه کې واوریدل چې میرویس خان له ګرګین سره وکتل او بیا په یوه خړه دښته کې را روان ول چې توپان پرې راغی. له توپان وروسته یې د شپې په تیارو کې مزل پیل کړ او یو وخت ورته 8 خړې ګنبدې ښکاره شوې. زه چې نور څه کېږي د ناول په دغه 5مه برخه کې پرې پوهېږئ. اته خړې ګنبدې ښکاره شوې. لږ ورخوا تورې رمې پنډې وې. بلوڅ څا ته ورغی. یوه وړه ډبره یې ور واخیسته. لاس یې د څا پر سر ونیوه. ګوتې یې خلاصې کړې. ښه شېبه غلی و. وروسته یې په اوبو کې د تیږې د لوېدو غږ واورېد. ټنډه یې تروه شوه. 100 ګزه لاندې دي. زما له وسه وتلې ده. میرویس خان د ډولچې پړي ته لاس ور وغځاوه، خو تر هغه مخکې آهنګر پړی ونیو. د څرخ غنجا شوه. له مخامخ کوره یو څوک راووت. بیرته کور ته ننوت. دوی خټینې کوزې یې راوړې. ټولو اودسونه وکړل. په دښته کې په ملا پسې ودرېدل. وروسته چای راغی. د شیدو چای، پیروی او توده ډوډۍ وه. یوازې بلوڅ خبرې کولې. نور د کلیوالو په ژبه نه پوهېدل. بلوڅ یې ویله. له لمر ختو سره یې پتکونه ډک کړل. ډله روانه شوه. ټوله ورځ یې مزل وکړ. د شپې د شګو د 2 غونډیو په منځ کې پرېوتل. سهار د میرویس خان اوږه وخوځېده. سترګې یې رڼې کړې. لمر هسک ولاړ. میرویس خان په بیړه کېناست. وی ویل باید لمونځونه را وګرځوو. ځواب یې وانه ورېد. ملګرو ته یې وکتل. د ټولو سترګې رډې راختلې وې. مخامخ غونډۍ ته یې په ویره کتل. د میرویس خان زړه ولړزېد. د مخامخ غونډۍ پر سر څو سپاره ولاړ ول. میرویس خان شاته وکتل. 10-12 آسونه را روان ول. آهنګر خپلې تورې ته لاس کړ. میرویس خان وویل د جګړې لپاره نه یو راغلي. آهنګر وویل غله دي. میرویس خان په خبره کې ورولوېد. تر وخت مخکې پرېکړه مه کوه. غونډۍ ته یې وکتل. سپرو ټوپکې ورته نیولې وې. میرویس خان وویل ځانونه مه وژنئ. خبره نه ده معلومه. د تورو ټوپکو هم نه سره کېږي. سپاره راغلل. څو ګامه لرې ودرېدل. آسونه و پر آسونو سپاره کسان تک تور ول. یو رامخې ته شو. په لوړ غږ یې څه وویل. میرویس خان خپل بلوڅ ملګري ته وکتل. بلوڅ وویل بلوڅان دي، وایي چې څوک یاست؟ نو ولې غلی یې؟ بلوڅ ناره کړه. میرویس خان یوازې په خپل نوم او د هوتکو په ټکي پوه شو. مقابل لوري څه وویل. میرویس خان بلوڅ ته وکتل. بلوڅ وویل وایي چې دلته څه کوئ؟ میرویس خان مسک شو. خو ورته ووایه چې د څه لپاره راغلي یو؟ ته نه پوهېږي؟ بلوڅ ناره کړه. میرویس خان یوازې د بلوڅو د خان شهسوار په نوم وپوهېد. مقابل لوري ناره کړه. بلوڅ وویل وایي چې وسلې وغورځوئ. د آهنګر تندی تریو شو. دا نو نه منم. میرویس خان خپله توره وغورځوله. نور ملګري هم همداسې وکړل. یوازې آهنګر غلی ولاړ و. میرویس خان د آهنګر په پښه ور وخوت. آهنګر اخ کړل. توره یې له لاسه ولوېده. یو بلوڅ راغی. تورې ور ټولې کړې. بل د میرویس خان او د هغه د ملګرو لاسونه ور وتړل. 2 سپرو د خپلو آسونو تشو ته پوندې ورکړې. تور آسونه تیز ول.
په لنډ وخت کې د شګو تر غونډۍ واوښتل. د غرمې سیوري لا نه و ورړنګ چې تللي اسونه بیرته راغلل. خپلې ډلې ته ور وګرځېدل. یوه یې له یو مول وهلي دنګ سړي سره ودرېد. څه یې وویل؟ خو مول وهلی سړی په بیړه راغی. د میرویس خان او د هغه د ملګرو لاسونه یې ور خلاص کړل. څو ځله یې یوه خبره وکړه. میرویس خان خپل بلوچ ملګري ته وکتل. هغه وویل: بخښنه غواړي. میرویس خان او ملګري د بلوڅو په بدرګه روان شول. ماسپښین یوې تنګې درې ته ورسېدل. میرویس خان له 5 ورځو وروسته ډبرې لیدلې. شنو ونو ته ورسېدل. له ډبرو اوبه راتوېدلې. په شنه چمن کې تورې کېږدۍ ولاړې وې. دا یوې کېږدۍ تر مخ تر سرو لمبو پورته پر سیخ پیلې سلامت پسه تاوېده. یو دروند غږ راغی. سترګې مو روښانه، په خیر راغلی. له یوې کېږدۍ یو تور چاق سړی راووت. تک تور ډبل بریتونه یې درلودل. په تورو شونډو کې سپین غاښونه له ورایه ښکارېدل. چاق سړي میرویس خان او د هغه ملګرو ته کلکه غېږه ورکړه. مول وهلی کس چې تر غوږ کش کړ په خندا یې وویل: دا سوډر مې زوی دی، زورولي خو به یې نه یاست. میرویس خان غلی و. چاق سړي وویل: هلی نو ګرمي ده. ټول کېږدۍ ته ننوتل. پر لیمڅو کېناستل. میرویس خان ګرد بالښت ته ډډه ووهله. ویې ویل: یاره شهسوار خانه، په دې دښته کې د عجب شین ځای موندلی دی. چاق سړي وخندل. هو والله، په ګرمۍ کې دلته راځم. یو دم یې چیغه کړه. په بلوڅي څه وویل. میرویس خان ته یې وکتل. ویې ویل: شونډې مو سپېرې دي. ورغږ مې کړل چې اول ډوډۍ راوړې. میرویس خان غلی و. شهسوار د وچکالۍ کیسې راواخیستې. ویې ویل چې د مالدارۍ خونده نشته. د قوم ته یې دروند تاوان ور واړوه. رمې په نیمایي ودرېدې. بیا یې د ګرګین د ظلم کیسې وکړې. یاده یې کړه چې قوم یې درنې مالیې پر ملا مات کړ. غلی شو. یو دم یې خپل تندی په څپېړه وواهه. په خندا یې وویل: عجب سړی یم. دې تودو شګو مې ماغزه راوچ کړي دي. ومې نه پوښتل چې دا اوږد مزل مو د څه لپاره راوهلی دی. پوهېږم بې څه خو نه یاست راغلي. میرویس خان وخندل. درته وایم یې. شهسوار یو دم وخندل. ظالمه، هغه وخت دې اوس هم شته؟ عجب انار یې لرل. 5 کاله ووتل. تر اوسه مې لا په ژبه د انارو څکه پرته ده. غلی شو. ویې ویل: ښه نو د څه لپاره راغلي یاست؟ میرویس خان وخندل. لکه چې له میلمنو په تنګ شهسوار خپل ټټر وډباوه. شهسوار خان د غیرتي خلکو نوکر دی. د سنیو دسترخوان هوار شو. 2 کسانو غټ پتنوس راوړ. سلامت پسه پکې ایښی و. شهسوار خان وویل: یا الله، د پسه سلامت ورونی ور وشکاوه. غاښونه یې پرې ټینګ کړل. ناستو کسانو ته یې وکتل. په ډکه خوله یې وویل: څه ته ګورئ؟ میرویس خان وویل: نه یې خورو. د شهسوار خان سترګې رډې راوختې. میرویس خان وویل: نوه مو نیولې ده. شهسوار خان وویل: روژه؟ آهنګر وویل: په پښتنو کې یو دود دی. په بدي او یا بله ستونزه کې یوه خوا د تاواني شوي کس کور ته په جرګه ورځي، تر څو چې جنجال نه وي حل شوی او یا یې قاتل نه وي بخلی، د هیڅ شي څکه نه کوي. دې ته نوه وایي. شهسوار خان وخندل. خپله چاړه یې د کباب شوي پسه په سینه کې ښخه کړه. په ډکه خوله یې وویل: وایه،
له ناموسه پرته هر څه ته درته ولاړ یم. سر می بیل که، څه به ونه وایم. د هوتکو خان او خپل پخوانی ملګری به ولې خفه کوم؟ میرویس خان وویل ژمنه ده. شهسوار وخندل. شهسوار خان له خپلې خبرې نه اوړي، اوس ډوډۍ در واخلئ. میرویس خان وویل 20 ګرجي عسکر غواړم. شهسوار خان یو دم وټوخل، لاړې یې باد شوې، ورون یې کېښود. د اوبو ډک جام یې پر سر واړوه، د خپلې تورې لونګۍ پیڅکه پر خوله تېره کړه، تندی یې تریو شو. وی ویل ډوډۍ دې رازار کړه، خو تا ژمنه کړې. شهسوار خان وویل ما کوم ګرجی عسکر نه دی لیدلی. میرویس خان ورغبرګه کړه. دا عسکر 20 ورځې وړاندې د رباط په سیمه کې تری تم شول. شهسوار خان په خبره کې ورولوېد. په بلوڅو کې خو خانان کم نه دي، بل ځای پسې غواړه. میرویس خان وویل خو په رباط کې ستا قوم پروت دی، ته یې مشر یې او ستا له اجازې پرته هیڅ هم نشي کولی. شهسوار خان وویل ډوډۍ در واخلئ. میرویس خان خپلو ملګرو ته اشاره وکړه، ټول ودرېدل. شهسوار په بیړه تر پایڅې ونیوه. میرویس خان کېناست. شهسوار وویل په ګرجي عسکرو څه کوي؟ ګرګین رانه غوښتي. شهسوار چیغه کړه ته د خپلو خلکو له دښمن سره مرسته کوي، پوهېږي؟ ګرګین سلامت کلي وسوځول، ښځې یې بې ستره کړې، ماشومان یې تر تیغ تیر کړل، یوازې په بلوڅو کې 800 کسان ووژل. میرویس خان وویل پوهېږم. شهسوار خان په حیرانۍ ورته کتل. میرویس خان وویل پر ما څومره باور لري؟ تر ځان هم زیات. نو زما خبره ومنه، زه داسې څه نه کوم چې د خپلو خلکو وطن په تاوان وي. شهسوار فکر په مخه کړ. یو دم یې وخندل. سمه ده، اوس ډوډۍ وخورئ. چیغه یې کړه زما چلم راوړئ. د هوتکو خان ته پسه کم ښکاره شو، پوهېده چې زه ډیر خوراک کوم. اشتها یې راوسوځوله. ټولو وخندل. قدرمن اوریدونکو، دا و د نیکه ناول 5مه برخه. تر بلې شپږمې برخې سعید جواد ته اجازه ورکړئ. رب مو مل ښه وختونه ولرئ.